السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو ګورئ شکر الحمدلله تورخم ته راغلو. د پاکستان نه راستنېدونکي هیوادوالو لپاره چې کوم سیستم برابر شوی دی ماشاءالله ډېر ښه سیستم یې برابر کړی. باید مونږ ګیله ونه کړو نیوکې ونه کړو. ګیله هغه څوک کوي چې کله کمزوری شي. نو شکر الحمدلله مونږ کمزوری شوي نیستو. په دغې کډوالو راتګ باندې مونږ خوشحاله ستو. د خوشحالۍ احساس کوو انشاءالله په ګلونو ورته هرکلی کوو. نو خدمندو زه به ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې راځئ ټول سره یو شو په دې سخت ساعت کې خپل د هیوادوالو تر څنګ ودرېږو او تر خپله وسه چې څومره مو له وسئ نو دغې کډوالو سره مرسته وکړئ. نو قدرمندو اجازه راکړئ